سره یار مشروع راز داسې وکړه د خیر سره چې باندې نظر پورای نه کوم راځه موږ کېرل د دې واري کې پلان رالي او کې چیر ما ته وزن نه راوړل تاسو نو پیژنئ یو مو واښه نو ورته دا د سره واښه څه کوم واښه وګورئ دا ورته په کلی کې سره وکړ ما فلان ګورګو بندونه وکړ زه دا غس پات هر کال خطا باش داس به وکم شي نه ولا ما خلک خطا باش راوړنه تاسو ته په پوښتنه دا چای راوړل څنګه مې باندې د باندې یو لاندې د چاخاني بازار مړ کړی وای څونه شپه نه کړی وای نن په دغه ځکه په چالنج په کور کې اچان نشته اوس تاسو وګورئ وانشدي وكرة لو كيا وهنا كلام الشعبان تسمع قصدك ولا لا وده ما تشيش دلوقتي شا ما تعرف وش مرتك بعض بكرة تقول لك تناسب كل ما داروا يشوفوا هذا النص اللي تتسوى جاء مسكوا بنا وقبل بنا زانا سخلاصي تسمع قصدك ما جرى ولا جرى القصدك ترى ما كذا ولا كيوم مش مسلو ولا إيه ده قصدك هذا ما تشيش دلوقتي خبرني يا دي أبغى تقولي ما في بقولتي ناس ده هذا قصدك ما تشيش دلوقتي هذا غريب ما هذا قصدك اللي جاي قصدك وكر شنو من اللي نحكي ما تصير أنا دير خبري بنك هذا توان دير خبري بنك هذا سبب توان ما قابل ما تبغى تقول دارك إيه تقول دامي تنيرا وكلي مصابة قصدك تشيش دلوقتي كذا ما تقول قولي بيسيس ده قصدك بيسيس وعي بيسيس ده كله فاتو سيدي أنا كني فاكر وين بنفوق جنوب جمال کمالی ندی مطلوبنا تویده ولسما پیشی بشر رکھے تو سماج دم کد پیچھے کرا سانتی کو چڑا ول چھوڑ وخرے و او دا څوک دې ستا سر په وجه چلوي دا کوم نه لري کماته دا و هغه جمال کمالی ندی اما باندې پیشی دا تر کله د مخې کې چې پاس ساقول راوړل ش دا درې کاله چې تاسو ما د پوزې په نامه باندې د پیسې لا خدو سپورولې څه دې کړی هرته وړاندې په ورو راځه راځه هر وخت توانی دی کوم قسم سمسمي دي هغه ځان په خبره سره خلاص کړي دی واخ خبره بلنه یا ما ته پوزاره کې یا بس دا ما په بلاغوات څونه دې شو سره ما نشته دا د کوم چې ودرې چې په پیسې می راځي ودې کوم لکه شنه مو کته په زور نه لري دا وطن دې کړه نو وطن به خود خبرې چې وای دا خپل زوی سره دا څه وکم فلان یې وکړه زه د انځور سره نه شرمېږم انځور یې ټوله ما ته دغه وایي هغه جانه هغه ستا انځور دې نه دی هغه ما ته وایي وایي ستا پلار پکښېوالي دا چوکي و د ګردو کالو واده یې وکړي او ته د پنځوسو کالو چې تا ته واده نه درکړي نو ولې مې دا پیسې خوښې دي ولې کومې څه وایې کوې څه څه ولې بابا که تاسو ولې څه 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 واسه جمال کمال
دروازه ټکي شه دروازه ټکي څوک دی جمال کبالي راغلی هغه ماته په وویل زه درځم ورته ګوره ورته ودرېږه چې دا بس تا کور وړی دی زه نو ورته وایم چې زما پلار په کور کې دی یا ورته ودرېږه سمه ده سمه ده ولې نه ورته وایم کوزه راکړې چې غریب ورته وایم بابکه ګوره ما ته به هم داسې په دغه کې واده راکړه چې شو ورته وایم ډېر خلک چې را روان دي چې شي اکروپای چې اشیاء چې صابون ورته وایي صابون وای ګوره ورته ودرېږه چې کار به کور کې دی قراري وچره وخلي برباد نه کړي ستا سر ته وسته وخلي هغه شي به ووایي د په سر چې شپون دي ګوره بابا زما په سر ته به وایم ورته دلته به په واده کې دا زوم ته ټکچر ورکړې چې دا ته ځکه راړو حساب درته اخلم اوس بسم ونه نشته په کور کې خود ته وایم دا دې زما چې ستا مور ته ورته څه ورته مړه نه دا دې څه دې راخلاص کړل د چا مغزه خراب وهغه ته وایم زما پلار به احسان را خراب کړي هلکه څوک یې بابکه دا خو جوان دي ستا پلار په کور کې دي د پلار د چار خلاصو خبرې نشي کولی نشته په کور کې هغه څه وکړم څه وکړم دا په کور کې نشته واده راکړې چې به راکړې کولې اصحاب خلاص په رقم نه راځي نشته زما پلار په کور کې دا لاړ شه څوک یې بابکه وسونه ده یو ځای کې کوم سره خدای شو کړ را وایي ستا ژغه ښه ده هغه په نسمه دروازه کې ولاړ راځي نه ماته سره یې وایي پرون یې ټول کسان یې راته واخلي درځم احمد نو دا چې پټ کړه بابکه ته ماته ځان یې پټ کړ ټول ځای پټ کړ دې پرېوځه ځان دې دا په ټول باندې واچو چې نشته بابک په کور کې نشته نو دا خو راکړه ودرېږه د تعجزي دې نو زه به دروازه مه بابکه لږ سم پرېوځه شه راڅخه دې نه کې راڅخه خوښ دې نه کې ما وکړه څوک یې ته وګوره څوک ولې خدای شکر څو سره اخیرو څو ته څوک یې ته ما نه پېژنې ها چېرته پلار په کوم ډول خبر نه وته پلار په داسې سودا خبر نه وته دې شورا کې پیدا راکې هغه نه وته څوک یې ما ته ځان راکې زه جمال یم ستا په پلار مې پیسې باندې دي زما په پلار مې پیسې باندې تا زما پلار ته وویل په څه چاړه دې ستا کړم ولې یې ورته ویلي وم ته ولې نه کوې که په ګوتو راغلی بیا به زه ورسره جوړ شم څنګه که په ګوتو راغلی بیا ته ورسره جوړ پټ یم هغه کور کې راغلی درته راغله هغه غوايه ورته ګنج ته ګنج ته یې غوا ورته دا څه شي دا زما د پلار د وختو کالي دي چې مې لوښي ته ترې مخ ته رسېږي دا د څخه یوسمه لا دې په خپله مجبوره دي بیا راغلی یا پام کوه چې دا رسېدې نه شي ته خبره واوره دا زما د پلار د واده د وختو شیان دي دا دا دې نه شي ما څه خبره ده چې لوښي دي هلکه خبره سر خلاص کړه چې پلار دې راغلی ورته ووایه چې جمال راغلی دغه لوښي یې یوړله ورته چار وخت زما پور راوړي بیا راسه یوسه ګوره جمال کاکا پلار مې د خیره راشي ستا پیسې به درنه ګوره خو دا کور ولاړ دا کور ولاړ دا شام ما راسره دا څه راسره ولې نه رسوي نو خو مې راسره وړه به درسه څه مې راسره خوراکه پیسې ته څوک ده تېره ما له کوم څه پیسې ده نو دا د پیسې نه پلان دې راغلی دغه څه ورته وایه ګوره شام خلاص ور نه وې شام خلاص نه وې ته به څه چم زه یې چم نه کوم ما کوه لکه ما کوه لکه ما کوه دغه څه خدای ورته وشرموئ ټول ته دلته ژړې سترګې پروت یې
فیروز از ما پیسې ونه راکړه څو واره دې واجې را سره کړي چې خيرات بعد كده ګوره جماله ور پیسې دې کله ده زوی په ناس راسو خوړلې یوه افغانۍ په کور کې نه لرم چې پیدا مې کړې زه راته خپله کور ته ځم بس چې بله خبره ونه کړه دا په ما پورې اړه نه لري که جزې کړې دي که هر څه خبرې دي زه خپل ټول څه غواړم نسته زه په کور کې کومه د کومې خوایا کومه ته خبرې باغونه که د زمې ووله دا په ما پورې اړه ونه لري که تاواني یې که نه یې تاواني څو واره دې واجې را سره وکړه واو چې پیدا مې کړې یو ګوره راځه زه خپله کور ته ځم دا تا ما ته ډېر زما ستا سره واده بس بالا انا ده بس سړي باندې دوه سترګې سره سره مکو تا څو کړی دي چې پورې قرباني دې کړې فورم سما د باندې اصل کې تاسو رسي کوو یا اذان ما ستګره سره سره یا اوان خو ده ما هم درته وویل چې واده ده نن یې زه غواړم وایم چې دلته دی د پرپوز کومه کله او د ټولې نه څخه وانه اخلم پرېږدم ما خبر جماعت مې وویل چې ما پیسې راباندې د په پیسو مې ذکر نه یم ما راباندې دي اوس چې نه پرپوز کوم د کلي خوایا کوم درانې په خپل کور کې راوړل هغه ځان ته ما دی وایي کور دا اوس ما چې بس کښې شروع ده دا اوس بسم الله الرحمن ولا ده بس خبر ده ورسال سوجي بزوانه واجيرا کړی دي په وباله او خبره باندې می خطا باسي الله پیسې ول راکړي دا پیسې ورکړي ولې خطا باسي ولې کور کوم یې قرار شوی زوی پر باندې ته خپل حال ووایه سمه کیسه وکړه ما یم سار لا شپږ کاله کې یو څو اته ویشت افغانۍ راڅخه وړي دي میرا یو څو اته ویشت افغانۍ سره کاش کیا دا که 500 وای سم سره کاش کړه خو څلور ټوټه به موږ کړه خورجین ته موږ راچولې ها سره نه کې عملیه صاحب چې چاوانې نه نو سره د کوم وای کور خدا رقم نقشل کېږي وانې نه نسته دا کلیوال سره راټول کې به سره کښېنو په خبره به سر سره خلاص کړه په پیسې ده په کور نه وته په کوم کې سره دې خلاص کار د دې زوی د لاسه د سرچا کړه ما هغه کوستر وایي ما کوستر به کوم د کوم نه ځای وس زه دا یو څه د تیشته وایي زمون کې نه دی دا چې شایدان مون کې نه دی پیسې چې دی ورو دا څنګه کوم سره شروع جوړ کړی په کوڅه کې تیرېدو تواده دروازه د خوشحالي ورځ او تاسو سره جوړ کړی وایي ورو لکه نه کړی راځه څنګه درکې وایي ورګه وایي ورکو واه چې دا نه کړی دا څه کوته شایواکا او څه کړو پاکه خدا دې موږ نه ځوان زوی چې دا وایي فارغ نه کاږي ټول چلولې Você só vai mexer no último. Vai para os clubes dessa alegria, toda a vida. Olha, quando lá por não se vai. Agora precisa de فیروکا جال مکوي سره د خوشحالي ورځ ده چې یو څه لري څه ورکړو ګزاره سره وکړو Deci cumva să zic că pe tot încercăm să fie oricum. Da asta și șaidan ziua să potul. اوس په سره یې دالي راغلي دي ستا کمپنۍ ته راغلي موږ به سره در کوو یو څه ورکړو څو ګزاره وکړو لاس وچلو O de să کې یادې ته کې
دا لاس باندې نو په دا راغلي دي نو په دومره ډېرو پیسو څوک نه راځي څو دي دا دوه باندې دا دوه افغانۍ لري یو څو لا دیوشتي یو څو شپږ شپږ څه دا دی در سره وایه الله کې بل شي در سره وایه نو دا څه لاس باندې بروانه کې دا سره څه غاړي به خلاص یا هو وايي خلاص بدل يا مان تزي بس ناس من بوصل اخر واکه ورکا زبرافاتي او د زفاتي واده دي د خیر سره موږ راواسو نو دې سره خبر کړي نو دې شوار سره خوشالي مراسم یې خوشالي مراسم سره تیر کو ستاسو د ګل سره وصل د خیر د تاسو بارته چې موږ دغه مشکلات نه حل کړي مشکلات نه دي حل کول او ځان یې سره شپږ مشاورې پاتې دي خیر هغه مشاهدان یو خاط به سره ونی کو د سره به سره کښینو راو د عادت چلالو ورو په کلی سره کښینو د بلک صاحب سره کښینو خاط بدلول ټول شاهدان هغه ته به شوي کې ځمنه پیرو هغه په کیسه مشکل څه څه هغه جان کاوالی سره په څیر څولاړه د فارې وکړه موږ لاړو پیرو هغه ته راځي ما كذا خلنا قالوا السلام وبدا خاطر غزانا ما شفنا كده دي وصلوا سر مصراعي كم سر يعني ما بدا كمان هذا مو مشهور كان تكون كنجارا ولا شام بدا ترى لا اقسام ترى كوستا توم هين مرقادي همزم دعوت است فوروري نو وڅدي ویل اوس ما په مره کاروانه دا ته وګور کوستا راتی ګوره چې پلانځان عزیز او بابو ناغوات څلور ځای په کښتو کړي یعنې نو دی په مات چې ګرځي بیا خپل بیت کوستا راکوي که نه راکوي زه بس هم داسې نه زما بیجلې راغورځولې نه دا د هغې دوستانو چې پام خبره شوی برابر ساتل شوی نعطول وايا كنا تلي الخيرات كنا نقول أمر أبي الخيرات كنا سورة بق نكرا غزانا الوالي لما يدنا كان كاكالي كاكالي لا نقول إخواني ولا وقت كل شيء مستعد كل رأسي إن شاء الله مستعد كلنا نأخذ وادر ولا نقول نفعل بشادي لا ولا هم نقدر نقول كاش متفصل كنا وصلنا بكتير بسيط